د بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 240 آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين بیا چې کله طالوت لخر سره وخوځید نو وی ویل پر یو سین باندې د الله له لوري پر تاسو ازمایښت کیدونکی دی څوک چې د هغه اوبو څخه هغه زما ملګری نه دی زما ملګری یوازې هغه څوک دی چې پر هغه خپل تند ماته نه کړی او که څوک یې ونی مله په وڅخي نو ودی څخي خو پرته لیواړه ټولګینا نور ټول هغه سین خړو بشو بیا چې کله طالوت او ورسره ملګری مسلمانان له سین پوری وتل وړاندې لاړل نو هغه طالوت وویل چې نن په مونږ کې د جالوت او د هغه له لښکرو سره د مقابله وس نشته او د چا چې په دې باور و چې و وراد له خدای سره یو ځای کېدونکي دي هغه وویل ډېر ځله داسې شوي دي چې یو وړوکی ټولګی د الله په امر پر یوې لویې ډلې برلاس شوی دی الله د صبر کوونکو ملګری دی ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين او کله چې هغوی د جالوت او د هغه د لښکرو مقابلې ته ووتل نو یې دعا وکړه ای زمونږ ربه مونږ ته صبر راکړه زمونږ قدمونه ټینګ کړه او پر دې کافره ډله مونږ برلاسي کړه فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين پای کې د الله په امر هغو کافران وزغلول او داود جالوت وواژه او الله هغه ته سلطنت او حکمت ور په برخه کړ او هر هغه څه ور زده کړل چې د الله خوښه وه که دغه شان الله د یوې ډلې مخنیوی په بلې ډلې نه کولای نو د ځمکې نظام به ګډوډ شوی وای خو پر نړیوالو د الله لوی فضل دی چې هغه په دغه ډول د فساد د مخنیوي لارې چارې برابروي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين دا د الله آیاتونه دي چې مونږ سم صحیح درته اورو او ته په رښتینه توګه له هغو کسانو څخه چې مونږ د پیغمبرانو په حیث لېږلي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله
د پیغمبرانو ته چې زمونږ له لوري د انسانانو د هدایت وظیفه ورسپارل شوې ده مونږ یو پر بل باندې لوړتیا او فضیلت وربخلی دی له هغو څخه ځینې داسې وو چې خدای په خپلو سره خبرې کړي دي چاته یې له نورو خواوو لوړې درجې ورکړي دي او په پای کې عیسی بن مریم علیه السلام ته روښانه نښانې وربخلي او په سپېڅلي روح سره یې د هغه مرسته کړې ده که د خدای خوښه وای نو دا نشوای کېدای چې د دې پیغمبرانو وروسته خلکو چې څرګندې نښې نښانې لیدلې په خپلو منځو کې جګړه کړې وای له دې امله هغوی یو له بل سره شخړې وکړې نو چا ایمان راوړ او چا د کفر لاره غوره کړه هو که الله غوښتلی نو هغوی به هیڅکله نه جنګېدل خو الله چې څه غواړي هغه کوي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون اے مؤمنانو څه مال شتمني چې مونږ درکړې ده له هغې نه لګښت وکړئ مخکې له هغه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اخیستل او خرڅول وي نه دوستي په درد خوري او نه سپارښت کار وکړي او ظالمان اصلا هغه کسان دي چې د کفر لاره غوره کوي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله هغه ژوندی ابدي ذات نه پرته چې ټول کائنات یې تنظیم کړي دي بل هیڅ خدای نشته هغه نه ویدي کیږي او نه پریشانی پرې راځي په ځمکې او اسمانونو کې چې هر څه دي د هغه دي څوک دی چې د هغه په وړاندې د هغه له اجازې پرته سپارښت وکړای شي څه چې د بندګانو په وړاندې دي پر هغو هم خبر دی او څه چې له هغو نه پټ دي پر هغو هم خبر دی او د هغه معلوماتو نه هیڅ شی د هغو په ادراک کې نشي ایثارېدلی مګر دا چې د کوم شي علم ورکول هغه په خپله وغواړي د هغه حکومت پر آسمانونو او ځمکه خور شوی دی او د هغو ساتنه د هغه لپاره کوم ستومانونکی کار نه دی یوازې همغه یو لوی او لوړ ذات دی